د افغانستان د کرکټ د پخواني وتلي لوبغاړي شاپور زدران جنازه نن له هند څخه کابل ته راولېږدول شوه. زه د کابل په میدان هوایي کې یم. همدا مهال جنازه دلته را رسېدلې ده. تاسو ګورئ چې د لوبغاړو په ګډون امنیتي مسؤلین، همدا شان هیوادوال، مطرح څېرې ټول دلته راغلي دي تر څو د شاپور زدران وروستی درناوی وکړي. دا د شاپور زدران د جنازې موټر دی، دلته تاسو یې په تصویر کې ګورئ. د افغانستان د کرکټ د پخواني وتلي لوبغاړي شاپور زدران جنازه نن له هند څخه کابل ته راولېږدول شوه، چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د سلګونو هیوادوالو، د کرکټ ملي لوبغاړو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو له لوري تود او له اوښکو ډک هرکلی وشو. د کرکټ بورډ دپاره څومره ستره ضایعه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا وایم چې دا د کرکټ بورډ په مخکې زموږ لویه ضایعه ده. یو د کرکټ په واقع کې شما بهتر معلوم است که زدران صاحب یک لوگو بود در بخش ورزش، خصوصا در کرکت، که فعلا قهرمانای ما را شما که فعلا میبینین در کرکت که از کارش که از بنیادگذار قهرمانای فعلی کرکت که از زدران صاحب بود. خداوند جنت فردوس نصیبش کنه و به فامیلشون صبر جمیل نصیب کنه. کیم د تکواندو ملي ټیم لوبغاړی د ښاغلي شاپور زدران مرګ څخه ډېر خواشیني سو. مونږ ښاغلی شاپور زدران یو له هغه لوبغاړو څخه و چې په سخت شرایطو کې د افغانستان له ټیم سره و او د افغانستان کرکټ یې نړۍ ته وپېژانده او بین المللي لوبو کې ډېر ښه ځلېده. نو موږ یې له مرګ څخه ډېر خواشیني سو. دا لار د موږ ټولو په مخ کې ده. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي او د هغوی د شاپور زدران کورنۍ ته هم جمیل صبر غواړم. شاپور زدران لوبې د ما ډېرې ښې په یاد دي چې بنګلادیش سره یې لوبې وې او سریلانکا سره یې لوبې وې. نو د کرکټ لوبې چې دا زه همیش پالم او شاپور زدران یو له هغو لوبغاړو څخه و چې د ما ډېر خوښېده. د لپاره هغه زور چې هغه سره و، فاست بالر و او هغه قد چې هغه سره و، نو زه ډېر مینهوال وم د شاپور زدران. د هوایي ډګر فضا له ژور غم او خفګان څخه ډکه وه. د افغانستان د کرکټ نږدې ټول ملي لوبغاړي د شاپور زدران وروستي هرکلي ته ورغلي وو. د ملي لوبډلې ستوری راشد خان او یو شمېر نورو لوبغاړو د خپل پخواني ملګري پر جنازه اوښکې تویولې او د هغه مړینه یې د افغانستان د کرکټ لپاره ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه وبلله. شاپور زدران له څو میاشتو راهیسې په هند کې تر درملنې لاندې و او د اوږدې ناروغۍ وروسته یې ساه ورکړه. هغه د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو او هغو لوبغاړو څخه و چې د هیواد نوم یې نړیوالو ډګرونو ته ورساوه. ټاکل شوې ده چې د شاپور زدران د جنازې مراسم سبا سهار 10 بجې د کابل په عیدګاه جومات کې ترسره شي.
او وروسته به د کابل په تپې نادرخان یا تپې مرنجان سیمه کې خاورو ته وسپارل شي. شاپور زدران لاړ خو د هغه نوم، مبارزه او د افغانستان کرکټ ته خدمتونه به د افغانانو په زړونو کې تلپاتې اوسي. شاته دروازه موټر پیر سي. شاته دروازه موټر پیر سي.